السلام علیکم. نن موږ خبره کوو د زیاتر مرګرو دا مسلې چې دا قسم اوازونه کوي مطلب دا چې خراج کې انخطی سیده دا زموږ په دې کمیونټي کې ډېره زیاته مسله ده په دې پښتنو کې سیده که موږ حجره کې ناست یو یا جومات کې ناست یو سیده نو په بار بار باندې دا اوازونه خلک کوي دا خراج کې انخطی سیده نو د دې لپاره چې دی ای سی سی لونګ ورته موږ وایو صحیح شو دا په ساشټ فارم کې دی په ګولو فارم کې هم اویلیبل دی صحیح شو زه به تصویر منشن کما دا ښه په اسانه راغستی شي تاسو په سعودي عرب کې هم اویلیبل دی ګلف کنټریز کې هم او پاکستان کې هم ښه په اسانه میلاویږي صحیح ده د دې ډوزیج داسې ده چې کوستا شیډ فارم دوه درې ټایمه تاسو ګیلاس اوبو کې اچوئ اسکئ سیده دا افرویسنټ ګرینیولز یا ګولۍ کې راځي صحیح شه په ستا شیډ فارم کې راځي افرویسنټ هغې ته وایي چې سایز یې لږ غټ وي د ګولۍ سیده په ګیلاس اوبو کې حل کوئ نو په دې کې کاربن ډای اکسایډ چې هغه ته خارج شي نو بیا تاسو اسکئ شئ سیده اصل کې دا چې دی نو په سی او پی ډي کې استعمالیږي څه ته چې موږ کرونیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز وایو صحیح شو د چا بلغم چې دی انخطی صحیح شو مخکینی بلغم او وسی پر اس فار ایگزامپل دا په استما کې استعمالیږي سابندي چې موږ څه ته وایو صحیح ده نو د هغې د وجې چې دی دا قسمه خراج کې په مری کې انخطی صحیح ده نو په دې ټول کنډیشنز کې دا استعمالیدی شي بل دا خبره چې اصل کې دا چې دی نو انټیډاټ د پیراسیټامول د پیناډول چې کله پیناډول موږ 4 ګرامه وخورو صحیح شو یا د هغې نه سوا استعمال کړو نو دا د هغې چې کوم اثرات دی صحیح شو یا د هغې چې کوم پوایزنینګ دی مطلب دی د هغې زهر ختمېدو دپاره چې دا استعمالیږي صحیح ده خو اصل کې په دې کې هم استعمالیدی شي دا برونکای چې دی دا صفا کوي صحیح شو پخواني بلغم چې کوم انخطي یا چې مطلب دی چاته سابندي سالانډي چې موږ چاته وایو صحیح ده څه ته وایو نو په هغې کې هم استعمالیدی شي دا تاسو ځان نه واخلئ انشاءالله فایده بل درکړي دې ډوزیج داسې ده چې یو 2 ټایمه چې دی نو د روټۍ نه پس تاسو استعمالوئ ګیلاس اوبو کې حل کوئ او اسکئ صحیح ده د 15 ورځو نه ول د 2 ورځو پورې تاسو استعمالولی شئ انشاءالله فایده بل درکړي دغه مسله بس تاسو عادي حل شي صحیح ده او بل دا خبره چې د دې سایډ افیکټ کوم کیدی شي لکه دا خارق لګولی شي صحیح شو یا چې دی نو رنی نوز مطلب دا دی چې دا پوزه ډېره زیاته راماتېدی شي یا چې دستونه لګولی شي یا الټې ډېرې زیاتې کاس کولی شي کو دا پرس که ډېر زیات صحیح شو نو دا تاسو بیا سټاپ کړئ مه استعمالوئ کو ماینر لږ مقدار کې صحیح ده معمولي نو خیر ده بیا تاسو استعمالولی شئ د دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېسچن وي تاسو موږ ته میسج کولی شئ مننه السلام علیکم